هغه کوم داسې سیټینګ دی چې غټ یوټیوبران یې پیسې نه بغیر چاته نه وښایي. یوټیوب چینل څنګه جوړیږي، یوټیوب چینل یې سیټینګ څنګه کیږي، ټوله مکمل طریقه کارو انشاءالله په دې ویډیو کې لایو درته ښایم. د موبایل په سکرین باندې به یې درته ښایم چې غټ یوټیوبران د یوټیوب چینل یې سیټینګ څنګه کوي. ما چې کوم سیټینګ په پیسو د غټ یوټیوبر نه اخیستی دی انشاءالله مکمل طریقه کار تاسو ته موبایل سکرین باندې لایو وښایم. که ویډیو مو خوښه شوه نو چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ، بیل آیکن باندې کلیک کړئ چې زما هره معلوماتي ویډیو تاسو ته زر تر زر ورسیږي. نو ویډیو سکیپ کوئ ما، راځئ د موبایل سکرین په طرف. السلام علیکم، زه زید خان، تاسو ګورئ زما یوټیوب چینل زید خان افیشل. انشاءالله نننۍ ویډیو کې به ټول هغه طریقه کار هغه سیټینګ تاسو ته وښایم کوم چې ما په پیسو اخیستی دی، ما خپل کړی دی. نو راځئ موبایل سکرین په طرف سکرین یې ډال کوو. په ټولو نه اول خو که یوټیوب چینل تاسو نوي جوړه کړې، یوټیوب چینل څنګه جوړېږي، یوټیوب آن کړئ. په دا کې لاندې به وایي د یو آپشن باندې دلته الریډي مې یو چینل شته دی. نو نوی چینل جوړوئ، د سویچ اکاونټ باندې کلیک کوئ، دا پوسه پلس چې دا په پلس باندې به کلیک وکړئ. دا ته به تاسو که جیمیل اکاونټ وي الریډي دا هغه به ورکړئ. که جیمیل اکاونټ نه وي نو جیمیل اکاونټ جوړ کړئ بیرته، نو په دا باندې لاګین کړئ، تاسو به یوټیوب چینل جوړه شي. مین خبره مین یې مسله یې هغه سیټینګ و چې دا سیټینګ تاسو نه وي کړی نو تاسو ویډیو نسي مخته. نو سیټینګ څنګه کېږي؟ نو راځئ سیټینګ په طرف تاسو به کروم آن کړئ. کروم باندې به کلیک وکړئ، پوسه به سرچ کړئ سټوډیو STUDIO.youtube.com په دا باندې به کلیک وکړئ. studio.youtube.com دا کې به دا پیج به تاسو ته راوړي. د لاندې به لاګین باندې کلیک وکړئ. لاندې که تاسو سره اډر سټوډیو نه انسټال کړل نو به کنټینیو ټو سټوډیو باندې کلیک وکړئ. نو لږ صبر ورته وکړئ چې دا سیټینګ چې تاسو وکړئ تاسو ویډیو به زر وایي. ویلکم. نو دلته زما یوټیوب سټوډیو شی زما چینل اوپن شوله. دلته مین خبره سیټینګ ده. سیټینګ به څنګه کوئ؟ لاندې به کلیک کوئ، دا وړو کې شان ته د وړ کې وینې ښکاري سیټینګ، په دا سیټینګ باندې به کلیک وکړئ. په سیټینګ چې کلیک وکړئ دا پیج به تاسو ته راوړي. ډن د بعد شی ډن صحیح ده. په ټولو نه اول به راشئ چینل ته، دا پوسه وینئ چینل لیکلی دی. په دا سیټینګ کې په دا ښه به تاسو دلته کنټري ریجن سلیکټ کړئ. زما پاکستان دی. دا ډېر اهم ټاپک دی چې دلته به تاسو اوسه پر خپل کنټري نه وي سلیکټ کړی. دلته پاکستان شو دلته کیورډ سلیکټ کړئ. کیورډ ستا د نوم چې کوم کیورډ وي لکه بله سرچ شو کوي نو تا کیورډ راځي. لکه مثال کې طور پر زما دی زیډ کې افیشل زاهد خان دلته به تاسو خپل نوم کیورډ سلیکټ کړئ. صحیح نوم دا صحیح شوله، دا سلیکټ کړئ. نو دلته به سیو باندې کلیک وکړئ. خو خیر زموږ ته زه پې دلته به ایډوانس سیټینګ ووایئ. ایډوانس سیټینګ باندې به دلته لاندې راشئ. لاندې لیکلي دي دلته به نوټ سیټ دی، دلته به د مانس کې به کلیک وکړئ. ستا ویډیو باندې وړې کې ماشومان یې نشي کتلی که نه، د یو بل لاندې راغلی نور دلته سیول سیسټم نشته. پکې بیا فیوچر ایلیجیبلیټي ته راغلی. فیوچر ایلیجیبلیټي شی
د پوسه الریډي انیبل دی. دویم سټینګ ته راوړئ، دلته فون نمبر ویریفای کړئ. چې تاسو فون نمبر نه وي ویریفای کړی نو ستاسو ویډیو نه ځي مخته او ستاسو چینل هیک کیدای هم شي. نو دلته باید فون نمبر ورکړئ. نو دلته فون نمبر ورکړئ او ویریفای کړئ. دا باندې انشاءالله نیکسټ بله ویډیو کوم چې څنګه ویریفای کیږي. صحیح ده. او دلته الون د ایڈوانس سیټینګ شي، الیجیبিলিټي شي، دلته نو سیټینګ شي پته بیا لاندې روشه اپلوډ ډیفالټس تا دا کې بعد ټایټل ته ولیکئ د خپل نوم. صحیح ده. ستا نوم هغه هغه مخکې سټیج به ولیکئ. دلته ډسکرپشن شي به خپل نوم ولیکئ او خپل ځان ته به سټیج جوړ کړئ. ډېر چې ستا لکه ویډیو خلک په دا باندې را سرچ کوای شي که نه، چې سرچینګ کې چې ستا نوم سره راکېږي لکه الټا نوم به ولیکئ خپله او صحیح نوم به ولیکئ. دا سره باندې ویزیبیلیټي دا انلیسټ کوئ. پیله ویډیو چې اپلوډ کوئ تقریبا نیمه ګنټې رسه چې ستا ویډیو انلیسټ وي نو دا ډېره بهتره وي. ډېر نه بعد یې پبلیک کوئ به تاسو ویډیو بازار وایرل کېږي. دلته به ټیګ خپل نام جوړ کړئ. وینئ زه دلته هغه طریقه کار دی زاهد خان افیسیال. داسې مثال کے طور پر لکه الټا پلټا نومونه ولیکئ که نه چې څوک سرچینګ کوي چې ستا نام ورسره چکېږي. نو دا د یوټیوب سیټینګ دی انشاءالله مکمل. بیا هغه نه بعد به دا باندې پرمیشن تک هر شی پرمیشن کې نشته څه خبره. نو دلته دلته نو څه مسله نشته پکې. نو دا سیټینګ پکې پاتې نشته. پوره دا سیټینګ یو پېج ته ستاسو ویډیو به زر وایرل کېږي. صحیح ده. نو انشاءالله نیکسټ ویډیو में जब होगा वही द यूट्यूब वीडियो څنګه اپلوډ کیږي دای په بیس باندې به وی ویډیو مو خوښ شوی وي چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو ته لایک کړئ. البته لکه ډیټ مسله ده دی وجه نه زه راځي. نو دا سیټینګ کې انشاءالله ستاسو ویډیو به 100% وایرل کېږي. نو راځئ د نیکسټ ویډیو په طرف. د الله فهم.